وایي ته دې له ښځې ډارېږې یو سړي وایي ښځه کابلۍ وه بیا جنې وتښتېده وایي د ابل سره جنګ شو چې ښځه دې کابل ته وتښتېده وایي ولا ستا دغونه وخت یم پنجشیر ته د تخلص کیسه درته وکړم په کابل کې وایي یوه معلمه وه ډېره ښه ځواني درلود پوهنتون ته به تله نو دوکاندار دا بل دوکان چې برپدر چې دې معلمې نه هلک چې دې خو زه درته دا نو ځواني څخه درکړې هغه دوکاندار دا خو پایشه او مزنیه ښځه ده که ته کومه اشتیا لرې په کمه پیسو تاسو سره خپل مناسبات ټینګوي دور تلو وایي دا ټوله سرمایه دې ما د دې تر سر جا خو بر چې راځي دا رښتیا مردار دی یار یې ټیسټ کاتې دغه فرجو تلاس وه هغې دوه درې سوکه وګلی دا رضا یې کړي پلوس راغلي دی بې ولې قمنداني قمندان ورته چې ولې بې غیرت وایي قسم خدای قمندان دا دې ما خور ده دا کار به ما ولې کوه پیکمانه صاحب چې ته یې دوسیه محول کړي محکمې ته محکمه کې یا شاید یا قسم وایي قاضي ورته چې خورقي څه یې دا لري چې په دغه نفر جریزه وایي دې بې ناموس په هم مازر کې ما فرج او تلاس راوړ دی ورته خدای په قرآن دا کسب دا کار منل خو بالاخره قاضي ورته چې خورقي وړي یو شاهد لري وایي وایي کراچوان وایي ورته شاهد دې راوړ کراچوان یو بېسوادي مسلک ته بابا ته خو ویل چې هغه سړي ما فرج او تلاس هغه فرج نه پېژني فرج شی دي خو کوسته دی ورته وایي قاضي له مخې نوم مه اخله ډېر سپک نوم ده داسې وایي چې د فرج تلاس وایي ښه دغسې وایي چې راوستلی قاضي ته ده بیا فرج هېر کړي وایي قاضي چې بابا څرنګه کیسه وایي لاس یې ور سئ وایي دغه چې پروا نه لري دې پروا نه لري وایي بل چې ته ور چې د دغه فرج هېر سوی ته وایي دا معلومات مخ وایي وایي خورکۍ دا د کوس تخلص دې څه ځانوی تخلص خو یو چرسي ته نظام الدین کاکا کنه تخلص خو ښیي وایي و تخلص خو هر شی لري اوس لکه خره ته چې وایي مرکب استاد کاکړ وایي سیند ته راغی تر اوس کال مړ خدای دې وکړي ډېر تکړه استاد وایي محصلینو کې یو سوال په ټول پوهنتون کوم که مهال کو دومره جایزه د کوم موټر پې وه وایي ښه استاده وکړه سوال دي وایي د ښځو د باسکل فرق څه شی ده دا چې کله تر محصلین سره کې کتلي دا ښځه خو انسان د اختراع خدای جل جلاله کړي خدای په خپل قدرت انسان جوړ کړی وینې غذا او تنفس ته ضرورت لري غم و خوشحالي او باسکل خو انسان جوړ کړی مستري ته ضرورت دی داسې حل کړی سوال وایي دی چې راغی بعد له درېیو شپې سوال هم حل کړو وایي و استاد وایي نه م د حل کړی په ټول پوهنتون یو سوال وایي ښه استاد زموږ خو اجر سو نو د ښځې د باسکل فرق څه شی ده وایي فرق یې دا ده باسکل ته به اول هوا ورکوي بیا پې سپرېږي او ښځه به اول سپرېږي بیا به اول کندهار کې مې شپه وه چا تلیفون وایي صاحب ګرمي ده ملپوران خوټې مې داسې زړېږي لکه ابجوره په کیسه ده دا پاسبانان موږ ته وایم پشه افغانیست دی پشه بولي موږ تاسې امیاسه بولو کندهاریان یې غوماش کوو مال ولې پښتانه ده وایي د مینیس پشه د میگوش آدمی ترمنه ته چیرې